او زمانم چې تا هم ځان را پسې وخوړو او زمانم چې تا هم ځان را پسې وخوړو خو دا به منه چې زه هم وخوړم هغه هم در پسې واه ښکلی دی ښکلی زبردست مننه او که ته دا شعر د تاسو ته ډالۍ وي چې که ته دا غواړې چې ستا تنده په غزل ماته شي که ته دا غواړې چې ستا تنده په غزل ماته شي نو د حمزه بابا وطن خو دې لیدلی دی خیبر واه راشه واه بیا راته ووایه ښکلی بله خبره دا ده چې د فراق افریدي د زم په نوم باندې کتاب هم چاپ شوی دی مارکیټ ته هم راغلی دی او ماشاءالله ډېر ښه وتی هم دی زما هغه چې داد درته په هر یو شعر درکوي هغه چې داد درته په هر یو شعر درکوي او ته کوي ورته د زم نه انتخاب سړیا څومره ازمیغ زما د زغم به اخلي نور فراقه زما په لاس کې درته وچ شولو ګلاب سړیا قدرمنو هرکلی او ستړي مشي درته وایم یو ګلاب سړی را سره ناست دی سړی ورته په هغه معنو کې نه وایم چې کوم ورته خلک د سړیتوب په معنی کې وایي ځکه چې هغه پیمانې پې ختمې دي یو ډېر شریف انسان یو ډېر ښه سړی یو ډېر ښه وګړی زموږ د دې ټولنې ګلاب ورته په دې وایم چې خویونه عادتونه خصلتونه هر څه هم ګلاب دي او هغه سړی چې کوم لفظ مې ادا کول ورته نه غوښتل د دې وجې نه چې د ډېرې مودې نه یې وینو نو هم په دې شکل صورت کې دی هغه د دریاب افریدي خبره چې نه سترېږي سر خوړلی دومره دی د کمال خبره څه ده د کمال خبره ده چې څوک مو هم را سره وویني بلکې اکثر دته زیات خلک وایي ما ته هم وایي خو دته زیات خلک وایي چې ثاقب تا او فراق خو را سره رونه نه یې نو ما چې بالکل شکر الحمدلله که د یوې ادې بچي نه یو را سره خو بیا هم د هغې نه کم هم نه یو را سره فراق افریدي را سره ناست دی سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ فراق صاحب هرکلی درته وایم ډېره زیاته مننه ثاقب جانې او خوشحاله شوم چې په دومره ښو لفظونو کې د زما انټرو وکړه او بېشکه همدا خبره ده چې ستا څوک پېژندګلوي وي یا زما څوک پېژندګلوي وي نو خامخا دغه تپوس ما نه کوي چې ثاقب خو د یا ورور دی یا د تره زوی دی او زه هم په جمو کې نه ځایږم چې دومره غټ اعزاز ماته راکړي چې ته سره مشابهت راکړي او خدای تعالی دې خوشحاله لره مننه په دومره ښو لفظونو باندې د زما پېژندګلي ملګرو سره وکړم مننه شکریه قدرمنو یاد دې وي چې فراق افریدی یو تعلیم یافته ځوان دی په اردو کې هم د ماسټر سند ترلاسه کړی دی په پښتو ادبیاتو کې هم د ماسټر سند ترلاسه کړی دی بی ایډ هم کړی دی ایم ایډ هم کړی دی او اوس د ام فل سکالر هم دی نه پوهېږم لږ پکې رایسار شوی دی چې څه وجه ده خو نیکې هیلې او نیکې پرزوینې ورته وړاندې کوو الله دې وکړي چې د دوی دغه د ام فل کومه ریسرچ ته کوم کار دی کوم زیار دی هغه سرته ورسیږي بله خبره دا ده چې د فراق افریدي د زم په نوم باندې کتاب هم چاپ شوی دی مارکیټ ته هم راغلی دی او ماشاءالله ډېر ښه وتی هم دی زما خیال نه دی چې اوس به ورسره څه کتابونه هم پاتې وي او دا مې هم خیال دی چې د دویم ایډیشن د چاپ کولو تابعه یې هم کړې ده انشاءالله فراق افریدی څه مصروفیات لري نن سبا مننه جی زه خو په یو سرکاري مکتب کې استاد یم پرایمري سکول دی بس په هغې کې د ژوند د شپې ورځې سبا کوو استاذۍ ته بای چویس راغلی یې که بای چانس راغلی یې بای چویس راغلی یم خوښه مې وه او بس هغې ته راغلی یم ځکه چې زه سوچ کوم یا فکر کوم چې زه کیدای شي استاذۍ ته جوړ وم نو زه ځکه راغلی یم استاذي زما خوښه پیشه ده او یو معززه پیشه ده او کوشش هم کوم چې په ښه شان باندې سرته ورسوم د مکتب د استاذۍ نه علاوه تاسو د شعر و شاعري استاد هم یې د ګڼو کسانو خبر یم نو الحمدلله بس کوشش خو کوو خو ځان استاد نه ګڼو
موږ خپل شاګردانو کې راځو بس چې کم ښه استادان شاعران دي زمونږ په سیمه کې هغه زمونږ ټول استادان دي خو دومره ده چې ملګرو ته یا کشرانو ته لارښودنې کوشش کوو چې لاره ورته وښیو د شعر په ذوق د یا د شعر په علم باندې د شعر په علم باندې د پوهولو کوشش کوو چې څومره موږ ته راځي. صحیح. ملګري به ستاسو نه ستاسو کلام د اورېدو په تمه وي نو تمه لرم چې خپل نوی غزل به ورسره شریک کړئ. مننه. د غزل نه وړاندې به یو دوه شعرونه ووایم چې ما به هر وخت تا ویل چې زه به مرم درپسې. ما به هر وخت تا ته ویل چې زه به مرم درپسې او څه بې وفا یمه چې مړ نه شم صنم درپسې. واه 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 ښکلی. مننه. او یمه ژوندی خو زه په تا پسې په ځان کې مړ یم. یمه ژوندی خو زه په تا پسې په ځان کې مړ یم او که داسې نه وي ما دې ووایي قسم درپسې. واه ښکلی شعر دی بیا راته ووایه. ښکلی. ډېره مننه. یمه ژوندی خو زه په تا پسې په ځان کې مړ یم که داسې نه وي ما دې ووایي قسم درپسې. واه ښکلی. او زه منم چې تا هم ځان راپسې وخوړو. او زه منم چې تا هم ځان راپسې وخوړو خو دا به منې چې زه هم وخوړم هغه هم درپسې. واه ښکلی دی ښکلی زبردست. مننه. غزل مطلب چې هسې نشې د حافظې نه مې بهر راشه. هسې نشې د حافظې نه مې بهر راشه او په واپسې کې دومره مه ځنډ کېږه زر راشه. واه واه ښکلی دی. هسې نشې د حافظې نه مې بهر راشه او په واپسې کې دومره مه ځنډ کېږه زر راشه. واه ښکلی. او نه بچیا ما خو داسې بریالی نه غوښتې. نه بچیا ما خو داسې بریالی نه غوښتې چې ته د نورو خلکو کږده خپې په سر راشه. واه واه ښکلی دی بیا راته ووایه. ښکلی. نه بچیا ما خو داسې بریالی نه غوښتې چې ته د نورو خلکو کږده خپې په سر راشه. واه. او خپل به دې هیر شي که زما حالات دې ولیدل. نه خپل به دې هیر شي که زما حالات دې ولیدل خو چېرته ناڅاپه ته په ما یو مازدیګر راشه. واه واه ډېر ښه دی ډېر ښه. مننه. او که ته دا شعر د تاسو ته ډالۍ وي چې که ته دا غواړې چې ستا تنده په غزل ماته شي. که ته دا غواړې چې ستا تنده په غزل ماته شي نو د حمزه بابا وطن خو دې لیدلی دی خیبر. واه واه راشه. واه 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 بیا راته ووایه. ښکلی. مننه. که غواړې دا چې که ته دا غواړې چې ستا تنده په غزل ماته شي نو د حمزه بابا وطن خو دې لیدلی دی خیبر راشه. واه. او مننه چې ډېره مننه چې زما په وخته دلته راغلی. ډېره مننه چې زما په وخته دلته راغلی خدا مې نه غوښتل چې ته په مات بازار راشه. واه واه ډېر ښه دی ډېر ښه. مقطع دا چې زه به هم هلته په ګودر یم د همزولو سره. زه به هم هلته په ګودر یم د همزولو سره که بیا جومات له تلې فراکه په ګودر راشه. واه ډېر ښه. او په واپسې کې دومره مه ځنډ کېږه زر راشه. هسې نشې د حافظې نه مې بهر راشه. واه ډېر